پرون ظلم و جفا و او ذلت و چې راغلي په ګیله او شکایت و. ظلم ویلي څیره نه لرمه ځوانه خو له تانه یوه ګیله لرمه ځوانه. ظلم کار و د چنګیز غوندې صوبمنو، اور وجودو ډبر زړیو کلک بدنو. ظلم کار د پریوتلیو خلکو نه و، ظلم تل د لاسبریو نتیجه و. ما ویل غلی چې جفا څنګه راغلی، د غریب و در ته دا څنګه راغلی. جفا ویلې کې لمنه یم له تانه، دغه کار دی د کولو نه و ګرانه. جفا کار د هوښیارانو وي سړیه، د ښایسته ښایسته یارانو وي سړیه. د ابی ابن سلیل غوندې هوښیارو، نه له عقله له حکمته د بیزارو. د بدرنګو بې یاریه بې صفتو، خره ته څوک بې وفا نه وایي په لتو. ما ویل غلی 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 شه ته صبر، چې ذلت دلته راوستی دی څه جبر. وایه څه خدمت دې وکړمه ذلته، ته خو نه ورځې کوم ځای ته بې علته. ویلې ځوانه له تا سخته آزرده یم، له تا څه له خپله بخته آزرده یم. ذلت وي ګوره مقام د غلامانو، مګر نه بیا د غلام د غلامانو. د غلام غلام ته بل توری پیدا کړه، ته نو هر یو قد ته خپل سیوری پیدا کړه. موږ ټول یو په همدې چغه راغلي چې ګیله وکړه له تا غوندې ښاغلي. چې دا ظلم او جفا او ذلت نه دی، دغه یو دومره پرېوتی صفت نه دی چې طالب غوندې اشیا ته استعمال شي. هر صفت باید یو چا ته استعمال شي. لوی لوی تورې کارېدلی شي مقام ته، نه طالب غوندې غلام د بل غلام ته.